Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Welcome, most Thank you. Thank you. لوی خدای د سترې نامې نه شروع کومه هغه ذات چې په دې دنګو دنګو غرونو کې داسې ګلالي زیرک او ښکلي فکرونه را پیدا کړي دي هغه ذات چې موږ له داسې وطن را کړی دی که زموږ دغه اوبو ته ګورې نو هم پکې انسان ته ځان ښکاري او که بیا د یخې هوا ته ګورې د تازه اکسیجن ته یقین وکړئ چې سړی وایي چې که چېرته یې راسره د یو اکسیجن حساب کتاب شروع کړو والله چې د دې هم موږ رسوله کولو نه زه مننه کومه د ټولو نه لومبی خو د ینګ مسلم سکالرز اکیډمي د ټول منیجمنټ انتظامي او بیا د دې چې کوم ډایرکټر جنرال دی ډېر محترم لقمان صاحب برکت صاحب پرنسپل زمونږ اشرف درویش صاحب او بیا د دې چې څومره هم ټیچرز دي د ټولو ډېره زیاته مننه کومه چې ما ته یې دغه لویه موقع راکړه چې زه یو ځل بیا په هغه خاوره باندې ودرېږم د کومې نه چې ما د خپل ژوند سفر شروع کړی دی دا هغه ټاټوبی دی هغه خاوره ده چېرته چې زه داسې ماشوم لکه څنګه چې دا ماشومان تاسو ولیده او ما دلته زده کړې کولې ډېر محترم شریف الله ثاقب صاحب ډاکټر صاحب د هغو هم ډېره زیاته مننه کومه چې د خپل مصروفه او بیزي سکیجول نه موږ له وخت ویسو راغی ملنګي صاحب دی حیات دی روشن صاحب دی څومره چې ملګري راغلي دي زه بخښنه غواړم که د ټولو نوم وانغستی شمه څومره چې زما کتونکي دي دغه ویډیو لیږل هغو ته ډېر زیات مهم دي زه لقمان صاحب یو څو ډېرې بنیادي خبرې کول غواړم اول خو د اباسین صاحب هغه یو شعر دی وایي که په تورو تورو غرونو کې اوسېږو خو په ښکلي ښکلي زړونو کې اوسېږو که هر څومره موږ د سرو سپینو په وطن کې اوسېږو او بیا هم څنګه چې اشرف درویش صاحب وایي موږ د کولې مزدورانو نو که په دې کې یو طرف ته د دې نظام د دې سیسټم کمزوري ده نو بل طرف ته موږ هم بې هنره وو وایي چې څوک یې اشر و لبوزي څوک د لښکر جوړوي هر زورور د پښتنو دپاره شر جوړوي او وخت چې په ما داسې احسان کوي نو داسې کوي ما نه څرمن وباسي ما له دې څادر جوړوي نو موږ سره هنر نشته دی پوهه موږ سره نشته دی زه به خبره کومه لقمان صاحب او ډاکټر صاحب د دې سکول ما ته اوس هم یاد دي چې کله د دې کووډ 19 دا کرایسس راغله نو زه د پېښور نه خالص دې له رالمه چې دا هغه سکول دی چې چېرته ډېر لوی لوی خلک ډېر روزلي پاللي دي څنګه چې موږ د ډاکټر فضلالله صاحب خبره وکړه حنیف الله ډاکټر صاحب ډېر لوی نوم دی امریکا ته په فل برایټ سکالرشپ باندې تللی بیا زمونږ ډاکټر علمگیر صاحب هغه هم یو ډېر لوی نوم دی او جهانگیر هم زما په خیال اوس کیپټن دی که داسې په یو څوکۍ دی هغه هم د دې ځای نه فارغ دي یعنې دا هغه ټاټوبی دی هغه اداره ده چې ډېر لوی لوی خلک فارغ کړي دي نو زه به ډاکټر صاحب دا خبرې دې ځای نه شروع کړم حیات هم ناست دی چې زه دې کرایسس کې رالم نو لقمان صاحب دی او برکت صاحب دی دا خبره دې حد ته تللې وه چې دا سکول بالکل ختم شي تاسو په خدای تعالی باور وکړئ چې موږ د دې عمارت چې کوم مالک دی هغه له هم لاړو په ماښام باندې هغه ته مو یو قسمه ننوات دی وکړه سوال مو ورته وکړو چې ګورې دا اداره ده
دا څه یو فرد نه دی، یو شخص نه دی چې دا مونږ ختم کړو. د دې ختمېدو سره په زرګاو فکرونه چې دي نو هغه ختمېږي. دلته زمونږ د علم د فکر سلسلې ودرېږي او ما ته یو کسه رایاده شي ډاکټر صاحب وایي چې یو دوه ښځې وې نو د هغو په یو ماشوم باندې لقمان صاحب شر راغی. یوې وی چې دا زما بچی دی، بلې وی چې زما بچی دی. دا خبره لاړه د کلي خان لا چېرته دا مسله حل که مونږ ته خو پته نه لګي چې دا بچی د چا دی. هلته چې لاړه نو خان چې ګوري نو یوه ښځه هم د ځان نه ویښته وباسي، بله ځان پسې پیړوي. دی وایي چې زه خو په دې نه پوهېږم، دا د ښار قاضي له دا خبره ویسي. قاضي له چې خبره ویوړه نو قاضي چې وکاته نو یوه ښځه ځان له چغې وایي چې دا خو زما بچی دی، بله وایي زما دی. قاضي وایي داسې کار دی چې داسې یوه تخته راوړئ او یو تیره توره راوړئ او دا بچی په دغه تخته کې دی او په دې منځ یې نیم کوي، نیم د یوې شو نیم د بلې شو، تاسو نه حلالېږي. نو تاسو یقین وکړئ ډاکټر صاحب د چا چې رښتونی بچی و د چا د وجود نه چې دا تخلیق شوی نو هغه ښځې په سترګو کې غټې غټې اوښکې رالې او هغې ویې قاضي صاحب دا بچی زما نه دی، دا د دې بلې ښځې بچی دی. نو قاضي صاحب ورته وایي چې دا بله ښځه چې ده نو دا د تورو تمبو شاته کوي او بچی هم د دې دی ځکه چې د دې په زړه خوږېږي. یعنې زه چې په هغه ماښام باندې رالم تاسو په خدای یقین وکړئ ډاکټر صاحب زما زړه دردېده چې د دې سکول بندېده دي او یوه لویه سلسله ودرېده دي. د 1992 نه یو اداره روانه ده او هغه زمونږ د کمزورۍ د وجې نه بندېږي. دا سوچ کوئ ډاکټر صاحب. نو دا یوازې د لقمان صاحب د برکت صاحب او د درویش صاحب نه بلکې د دې پوره کلي او د پوره شاملې په مخ باندې څپېړه د امین صاحب چې زمونږ نه دا اداره بندېږي. زه به د خپل کیمرې په وساطت سره زما چې څومره هم کتونکي دي په لکاو خلک ما ګوري، په بهر دنیا کې خلک ما ګوري، دلته صاحب حیثیت خلک ما ګوري. زه د دې کلتور او د دې کلچر ډېر خلاف یم چې ادارې د په خیراتونو باندې ودرېږي، بلکې زما دا خپل یقین او باور دی څنګه چې د اشرف درویش صاحب وایي چې الوت له ښې پښې وزرې ساته د بزدلانو نه ځان لرې ساته. چې موږ به ادارې څه ته چې سسټینیبلټي وایي په خپلو پښو باندې ودرېدوي. موږ به څو د یو چا نه خیرات غواړو د بل چا نه به سوال کوو. نو زما به چې څومره زما کتونکي وي په بهر دنیا کې دلته تاسو ته پته ده چې زه هغه روایتي صحافي نه یم چې یو ځای ته مایک ویسو او په ژړا شو چې ابۍ تا له ولي او تا ته څه پکار دي. زه د دې څیزونو قایل نه یم. زه دا وایم چې قام په خیراتونو باندې نه روزلی پاللی کېږي. قام له به مهی د مهي د نیو چل به ورته ښې تیار څیز به ورله نه راوړي. لهذا زما به یو خواست دا وي لقمان صاحب ته که چېرته زه راغلی یم په کار ده چې د خیر یو ذریعه هم شروع شي. که چېرته په دې اداره کې تاسو د پښتو کلاسونه شروع کوئ او هغې له باقاعده یو استاد راولئ نو زما بلها کتونکي دي په پښتو، په ادب، په تاریخ، په کلتور ډېر مینان دي. نو هغو به باقاعده تاسو د هغه استاد پیمنټ هم کوئ او د هغې لپاره څه ضروريات دي د کلاس ضرورت دي یا څه وي نو هغه به درته هم کوي. دا زه تاسو سره دغه باور درکوم. دویمه ده چې زه به خپلو ټولو کتونکو ته دا هم وایم چې دا اداره ده دا د یو شخص دپاره د یو چا دپاره سوال او زاري نه ده. که چېرته زما په کتونکو کې داسې یو فکر وي په بهر دنیا کې یا دلته دنده چې هغه د دې سکول استادان اوس هم چې ما ته چې څومره علم دی اوس هم هغه په 2,500 یا په 3,000 باندې دلته سحر راځي او بیا ماښام ځي. دا سړي په غرمو په سیلۍ په ګلۍ نه وي ځکه چې اداره خپله دومره جنریشن نه کوي، دومره پیدا کېږي پکې پیسې نه، نو هغو له به د چېرته نه پیسې راشي. خو بیا هم یو نظام روان دی او دغه ټول استادان اشرف درویش صاحب زه ډېر د نږدې نه پېژنم، یقینا چې یو درویش انسان دی، ډېر ځیرک فکر دی. هغه دلته داسې کمیټډ او ډیوټډ کردار لوبوي هم په دغه 2,500 روپۍ باندې. نو که څومره زما کتونکي وي او داسې پکې څوک وي چې دغه استادانو ته که هغو خپل د پاکټ مني نه یا د بزنس نه چېرته 2,000 روپۍ را لېږلی شي نو دا به هم زه ډېره زیاته مننه کوم د هغه خلکو ځکه چې دا مستحق خلک دي، دا خودداره خلک دي، دا ایمانداره خلک دي، نه چاته لاس نسی، نه چاته سوال کوي او نه ماته دا ویلي دي ګورئ چې ته راشه او دا خبره وکړه. خو دا زما خپل یو خواهش دی چې که دغه خلک ځکه چې د قام معمار یا استاز چې د هغه مورال های وي هغه په عزت باندې وي تاسو یقین وکړئ دغسې قامونه دغسې خلک مخکې ځي. خو چې استاد عجز خوار وزار وي هغه سره د بیګا سبا ډوډۍ نه وي نو هغه قام به څه مخکې لاړ شي. نو زه به د خپلو ملګرو ته دا هم خواست کوم ډېر ملګري مې ګوري پېژني ویني او دغسې تقریبا 2,500,000 خلک لقمان صاحب ما فالو کوي. نو دا 2,500,000 خلک چې یو روپۍ هم راجمع کړي او هغه مونږ دې ادارې ته راوړو نو دا 2,500,000 روپۍ شو. یو ډېر لوی کار کوي. مونږ چې دا یو لویه مسله ده زمونږ د قام کې چې مونږ هر سړی ویو چېرې دا خو د لقمان صاحب ذمهواري ده
دا خو د برکت صاحب ذمہواري ده، دا خو د ډاکټر صاحب وایي که چېرته هغه یوه قطره راجمع شي نو یو لوی سمندر ته جوړ شي. که موږ چېرته وایي چې بیا نه توره پورته شي نه سر په وینو رنګ شي، باداره دغه جنګ د وطن آخري جنګ شي او چې زړونه سره یو کړو او لاسونه سره ورکړو، دا کاڼي به لالونه شي، دا بوټي به لون شي. خبره دا ده چې بعضې څیزونه چې دي نو هغې کې څه راکټ ساینس نه وي، هغه په کروڑاو په میلیون ډالر انویسټمنټ نه غواړي، هغه د یوې روپۍ نه هم کېدی شي. او بیا داسې قسمه ادارې چې چېرته علم فکر سوچ خپرېږي، پکار ده چې دا خو زموږ نه بندې نه شي. د لیلونۍ چې څومره هم معززین دي مشران دي، هغو ته هم زما خواست دی چې تاسو مهرباني وکئ دې ادارې سره خپله اخلاقي مالي یا چې څه ډول مرسته وي هغه جاري ساتئ. پکار ده چې نن دلته د لیلونۍ ټول مشران راغلی وي، سیاستمدار راغلی وي، سوشل اکټیویسټ راغلی وي، ځکه چې دا اداره خو د لقمان صاحب نه ده، دا د برکت صاحب نه ده، دا د دې قام د بچو ده. او چې یو سړی خپل د بچي اداره نه خپلوي نو دی به نور د قام څه په کار باندې راځي. هغو ته مې هم دغه خواست دی. خبرې ډېر شی دي او ډېرې اوږدېدی هم شي، خو زه د خپل طرفه دا ژمنه کومه چې په هر سخته سیلۍ ګلۍ باران کې زما په برخه باندې څه کار وي زه به راځم، تاسو سره به ودرېږم. که تاسو وایئ چې چېرته بخزاده دانش صاحب دلته راولئ یو لوی پروګرام کوو هغه هم راوستی شم، که تاسو وایئ چې اباسین صاحب راوله هغه هم راوستی شم، دغه زما وس دی که نه. هغه وایي چې لیونی شي سړی غر ته به ځي چېرته به ځي، یا چې ملنګ شي د بل در ته به ځي چېرته به ځي، او مولا چې منډه ووهي نو د جوماته پورې، پښتون چې برید تاو کې سنګر ته به ځي چېرته به ځي. نو زمونږ په دغه ځای پورې منډه ده. کوم چې هغسې څه ایم پی ای ایم این ای یم نو څه غټ بزنسمین هم نه یم، وړه غوندې کیفیټیریا مې اوس شروع کړې ده، نو که هغه ښه شوه نو د هغې نه به هم تاسو سره مرسته کوم. او دا مې ایمان دی چې څومره ښه کېږم نو داسې قسمه ادارو سره به سپورټ کوم. څنګه چې ما تاسو ته وویل دا څیزونه ما له خوند نه راکوي چې یو سړی څوک په خیرات باندې عادت کړي او په سوالونو باندې سړی به په خپلو پښو باندې ودرې. زه یو ځل بیا ډېر زیات خوشحاله یم چې ما بیا ولیده تاسو یونیفارم هم بدل کړی دی. دا د دې زیری دی چې تاسو مخ په پورته روان یې. هغه یره چې هغې زما زړه راکنو، زما زړه یې ماته و چې یاره خدای مکړه د اداره بنده شي. اوس زه وینم چې د سبا زیری ښکاري دلته، د ماشومانو په مخونو کې ماته یو رڼا ښکاري. ډاکټر صاحب راغلی دی، ملنګي صاحب راغلی دی، حیات زمونږ روشن ماما ټول او د ټولو ملګرو سره کم چې ناست دي، دیو ته هم دا خواست کومه چې ډېر په ایمانداره جذبه باندې که څوک دوکاندار دی، که څوک ویلډر دی، که څوک ګاډی چلوي، چې مونږ 288 روپۍ هم راجمع کوو. دا اداره ده، داسې شخص نه دی. نو مونږ ډېر لوی کار کولی شو، دا اداره به زمونږ نه امین صاحب خرابه نه شي. بل زه به لقمان صاحب ډایرکټر صاحب ته دا هم وایم چې یو الومینای به راجوړه کړو د دې ادارې نه چې څومره خلک فارغ دي، څوک ډاکټر دی، څوک انجینیر دی، څوک جرنلیست دی، ولې نه چې موږ هغو ته ووایو چې د دې د سسټینیبلټي دپاره موږ څه کولی شو. او زه دا هم لږ افسوس کوم چې په 1992 کې چې دا اداره شروع شوه دا ډېره ښه روانه وه. عارف صاحب و، ډېر محترم طارق سر و، زمونږ قذافي سر و، او داسې پی ټي صاحب و زمونږ، ماته یاد دي دا ټول. موږ به دغلته کته چې کوم دی اسمبلي کوله او یو لوی ښه ماحول به و. اوس دلته دا ځای هم راتنګ شوی دی، پکار ده چې دا نوره را لویه شوې وې، نوره را غټه شوې وې. په چونکې څه حالات داسې رالو، څه کووډ-19 راغی. زه به د دې خبرې هم ذکر کوم چې لقمان صاحب زرې زرې شي چې رڼا ته رسي، نور ته رسي، ستوري د سختو نه تېرېږي چې سهار ته رسي. لہذا هرې تېرې ته هرې سختې ته به موږ زړه نه بیرو، او قامونه داسې په یوه ورځ باندې په پورته نه ځي، هغو د ډېرو سختو نه تېرېږي. د دې کمې خښتې نه چې دیوال والی کېږي نو دا په بټۍ کې پخه شوي د اور والی، دغه سختې ورځې به په تاسو باندې راځي، خو دې ته به حوصله نه بیلی. زه یو ځل بیا زما چې څومره هم کتونکي دي ډېره د زړه نه مې هغو ته التجا ده چې دا ډېره خوږه، درنه، علمي او قیمتي اداره ده. په دې کې ما په خپله باندې سبق ویلی دی. راځئ چې په شریکه باندې دغه اداره مخ په وړاندې بوځو. دغه ژمنه به ډایرکټر صاحب ما سره کوي چې په دې کې به د پښتو کلاسز شروع کېږي، د پښتو استاد به راولو، ځکه چې پردۍ ژبه زده کول که لوی کمال دی، خپله ژبه هېرول بې کمالي ده. په دې باندې لقمان صاحب پوه دی چې که موږ د مور د ژبې نه خلک لرې کړو نو موږ د خپل تاریخ نه،
د خپل کلتور نه د خپل وسایلو نه هغه بې خبره ساتو او بیا د سرو سپینو په وطن کې به خوارو زر ځکه ګرځو چې په مورنۍ ژبه کې تعلیم نشته دی. زه پوهېږم نه په څه څیزونو باندې چې زه پوه شم زه به ایجادات وکړم زه به انوینشن وکړم دغه به له دې ما سره ژمنئ او زما له طرفه چې د صحافي په حیث باندې کومه مرسته وي هغه به زه په هر ډول باندې تاسو سره کومه. خبرې رانه اوږدېږي هسې نه چې ملګري بور شي یا ستړي شي په دغه باندې به خپلې دا خبرې راغونډوم چې په ژوند کې هغه وخت د کار شي سړی د بني ادمو چې په کار شي سړی او خوبي څه ده چې میوه نه لري څه که په قد باندې چینار شي سړی د خولې خبرې وي د خولې خبرې سړی هغه چې په کردار شي سړی او چې د خپل قام په نامه سر نه شیندي د دې نه ښه ده چې مردار شي سړی هغه به څرنګه ګودر ته رسي چې اباسین ته ورګزار شي سړی. خوشحاله راته اوسئ. ډېره مننه کوم. افسر افغان صاحب دلته د ینګ مسلم سکالر اکیډمي د پښتو د کلاسز خبره وکړه نو د هغې دپاره به موږ تنظیم کوو نو چونکې زه په خپله په ډیګري کالج الفورې کې د تېرو راسو د اتو کالونه پښتو چې دی فرسټ ایئر سیکنډ ایئر تھرډ ایئر فورث ایئر ته ښیم زده کوم نو انشاءالله د افسر افغان په وینا باندې ما فری اف کاسټ زه به فری کلاسز د پښتو دلته چې څومره زما ژوند دی او دا سکولي او د پښتو کلاسز دي نو زه به د اخره پورې فری دا کلاسونه چې ان شاء الله دلته باقلم. خوشاله اوسئ. ډېره مننه کوم. ډېره مهرباني.